السلام علیکم ګرانو کتونکو ذوالفقار کیف د خپلې پاڼې ذوالفقار کیف ویډیوز نه د سره زې مخکې د دې کور ویډیو مونږ کړې وه د ګل حسین لا د ماشومانو د یتیمانانو ماشومانو کور دی او هغوی دپاره د یو ورور ډونیشن رالو په هغه ډونیشن باندې د کور ضرورت چې دی نه مونږ تپوس وکړو نو بنیادي ضرورت اول چینی غوړي وریجې دې نه علاوه اوړه د کور د ضرورت نور بنیادي سامانونه هغه د دی ډومبې ضرورت نو هغه دی ته موږ پوره کړو ځکه چې ډومبې دا دی کمی و انتهایي کمی و نو د هغه موږ برابر کړو چې دی نه موږ تپوس وکړو چې څه وکړو په ډومبې فرصت کې نو ډومبې کې چې کوم رور ډونیشن وکړو الله رب العزت یې هغه رور ته د دې بدلې ورکړي نو دا هغې باندې ورته د کور دا سامان راړو خو د دی غټه مسله اوس دویمه چې کومه ده نو هغه دا ده چې د دی کور کوټه بیخي راغورځېدلې ده بارانونو راغورځولې ده د دی د سر چت چې کم دی نو هغه دغه دی دې دپاره ستاسو د مرستې دا بیا اپیل دی چې څوک هم دې کې څه قسم ته مرسته کول غواړي په خپل لاس هم راتلی شي په اډه کې د ګل حسین لا ماشومان دي ګل حسین لا وفات شوی د یتیمانان ماشومان دي بچي دي هغوی په دغه کور کې پاتې کېږي د ماڼکۍ په اډه کې پاتې کېږي ماڼکۍ ثوابی په خپل لاس راتلی شي دی سره مرسته امداد کولی شي او د یو ورور د هغه رور ډېره زیاته مننه الله رب العزت یې هغه رور ته د دې بدلې ورکړي چې کوم رور دی دپاره دا ډونیشن راولېږلو په هغې باندې د کور دا بنیادي ضروري سامان هغه مونږ پوره کړو د لوی الله په امان څوک دی الله د چا محتاجه نه کړي آباد خاد او بریالي اوسئ